آیا عمان په افغانانو باندې ویزې بندې کړي؟ په دې ویډیو کې درته په د عمان د ویزو په اړه یو څه معلومات درکوم چې نن سبا خلک ډېرې پوښتنې کوي عمان کې د کارونو په اړه، د ویزو د ډولونو په اړه او د دې ځای نه د نورو هېوادونو ویزو ته اپلای کولو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوم. هغه معلومات چې ډېر ملګري په میسجونو کې پوښتنه کوي، نو په دې خاطر مې وغوښتل چې په دې باندې یو ویډیو جوړه کړم او ډېرو خلکو ته دغه معلومات ورسي. سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسې به ښه یاست. آیا عمان په افغانانو باندې ویزې بندې کړي دي؟ له تېرې یوې میاشتې راهیسې عمان په خپلو ویزو کې ډېر زیات بدلون راوستی دی او ویزې ډېرې زیاتې سختې کړي دي په افغانانو باندې او په ځانګړې توګه په پاکستانیانو باندې د ویزو سختۍ ډېرې شوي دي او اوس هغسې په اسانۍ ویزې نه ورکوي چې څه موده مخکې ورکولې یا چې څه وخت کې زه راتلم او ما ویزه واخیستله. زه چې له کومو کسانو سره دلته په اړیکه کې یم نو هغوی اوس چې د ویزې په اړه ورته څه وایي په ځانګړې توګه باندې د افغانانو لپاره نو هغوی کوشش دا کوي چې ویزه کار ونه کړي. هغوی وایي چې یاره د ویزو د راتګ چانسونه کم شوي دي په خاصه توګه باندې د افغانانو او پاکستانیانو لپاره، نو بیا وخت پې ډېر لګېږي او یا کله نه راځي او بیا مسلې ډېرې وي او د خلکو سره لانجې نشي کولی. نو مطلب دا دی چې ویزې ډېرې سختې شوي دي او که تاسې له د عمان ویزه هم د چا نه اخلئ نو دغلته خو خیر ډېر خلک داسې دي چې په ضمانت باندې کار کوي. دلته بیا داسې ډېر کسان دي چې هغوی د ضمانت کار نه کوي. هغوی وایي که ویزه دې راغله را به شي او که رانغله نو بېرته د پیسو درکولو ذمهواري دې زموږ نشته دی. په افغانستان کې ډېر سیاحتي دفترونه یا ټریول ایجنسۍ والا چې دي نو هغوی په ضمانت سره کار کوي. نو تاسې چې کله د عمان ویزه اخلئ نو ښه خبره دا ده چې داسې چا نه واخلئ چې هغوی درله په ضمانت درکوي او که ویزه دې راغله خو پیسې به ورکوي، که ویزه رانغله نو بیا پیسې نه وي نو تاسې به د دغه یوې ستونزې نه خلاص شئ. خو دا دی چې مطلب ویزې د مخکې په پرتله باندې اوس ډېرې زیاتې سختې شوي دي. دویمه خبره دا ده چې دلته ډېر خلک اوس ما که څه هم په دې باندې مخکې ویډیوګانې جوړې کړي دي خو بیا هم ډېر خلک د کار په اړه باندې معلومات کوي چې که موږ درشو نو کارونه به څنګه وي. نو هغوی ته زه یو ځل بیا هم دا خبره تکرارا کوم، لومړی خو داسې وکړئ که دلته څوک پیژنئ او هغوی کوم بزنس لري کوم کاروبار لري یا د بل چا سره چېرته کار کوي په کمپنۍ کې نو کوشش وکړئ چې د هغوی سره اړیکه وساتئ او هغوی ته ووایئ چې داسې یو سیستم تاسو ته هم برابر کړي. تر ټولو لومړۍ خبره بیا دا ده که تاسې خپله پیسې لرئ او بزنس دلته شروع کوئ، کاروبار خپل شروع کوئ، ځکه عمان افغانانو ته زیاتره بزنس ویزې ورکوي، کاروباري ویزې، نو هغه به تاسو لپاره بیا ډېره غوره وي کاروبار چې دلته شروع کوئ. خو که دلته د بل چا سره کار کوئ نو د هغې لپاره دغه غوره خبره ده. بیا که تاسو پرېکړه کړې وي چې خامخا عمان ته راځئ نو بیا دا ده چې دلته به منډې ترړې وهئ او کوشش به کوئ چې ځان ته کار پیدا کړئ، ځکه دلته د سعودي غوندې کارونه ډېر نشته دی یا د نورو عربي هېوادونو غوندې کارونه ډېر نه دي. خو دا دی چې که خواري وکړئ منډه ترړه وکړئ نو امید شته چې کار ځان ته پیدا کړئ. همداراز چې دی که کوم سکل لرئ کوم هنر در سره وي نو بیا خو امکانات ډېر شته دی چې کار په اسانۍ باندې پیدا کړئ. بله خبره دا ده چې ډېر ملګري ما ته په وټساپ باندې پوښتنې کوي چې یاره دوی بزنس ویزه واخلي، ورک ویزه واخلي او که آزاده ویزه واخلي. نو لومړی خبره خو دا ده چې ما وویل چې افغانانو ته عمان زیاتره بزنس ویزې ورکوي، تجارتي ویزې ورکوي، ورک ویزې نه ورکوي. خو بیا هم که څوک داسې لینکونه لري او کومې کمپنۍ سره یا چا سره داسې په اړیکه کې وي او هغوی نه ورک ویزې اخلي نو دا هم ښه خبره ده. خو د ازادې ویزې په نوم باندې چې شی نشته دی. دا ځینې خلک د ازادې ویزې خبره کوي، د ازادې ویزې په اړه باندې داسې شی نشته دی چې تاسو ته د عمان ازاده ویزه درکړي او په هغې ویزه باندې تاسې بیا چېرته ازاد کار کوئ. داسې شی نشته دی. دا ازاده ویزه چې کومه ده دا دوی دې ته وایي چې مثلا د یو کمپنۍ یو کس نه کس ویزه واخلي، هغه په خپل نوم باندې دغه کس دغه کړي چې مطلب دا کس موږ دلته راولو دا به دلته کار کوي. بیا چې دلته راشي بیا ورته هغه وایي چې وروره بس موږ سره ستا نور کار نشته ته ځان ته اوس کار لټوه. نو دغې ته دا خلک ازاده ویزه وایي. دا کس چې هر چېرته کار کوي آزاد دی کولی شي. خو که شرطي پولیس والا ونیو په هر ځای کې په هغه ځای کې چې مطلب د ده سره دغه کار ویزه نشته دی او دی هغه کار کوي نو دا به جریمه کېږي هم او بېرته به خپل وطن ته واپس هم لېږل کېږي. د هغې نه علاوه د آزاد دغه چې دی د
سیاحتي ویزې خبره ده. ځینې ملګري دا پوښتنه کوي چې که موږ په سیاحتي ویزه باندې درشو دغلته بیا په عمان کې اقامه واخلو نو دا به څنګه وي؟ نو اوله خبره خو دا ده چې که دلته په سیاحتي ویزه راځئ او بیا دلته د اقامې کار کوئ، یو کلنه یا 2 کلنه ویزه اخلئ، نو د هغې دپاره بیا دا ضرور ده چې تاسې بیرته له عمان نه بهر لاړ شئ، بیرته د نوې ویزې سره عمان ته راشئ. 2 میاشتې 3 میاشتنۍ ویزه فکر کړم عمان سیاحتي ویزه ورکوي. خو د هغه دا ده چې هغه به تاسې باندې اضافي مصرف راشي. د بیلګې په ډول باندې که کابل نه یو سړی مسقط ته راځي نو د تګ راتګ یې داسې شاوخوا $600 د تګ راتګ ټیکټ کېږي. نو که دی یو ځل راشي 400 شاوخوا ډالر ټیکټ یې دی، بیا به دی بیرته ځي نو دلته افغانانو ته بیا سعودي او یا امارات او یا بل کوم هېواد ویزې نه ورکوي، سیاحتي ویزه خو بالکل نه ورکوي. کوم خلک چې اقامې لري هغوی هم په اسانۍ نشي ترلاسه کولی، نو مجبوره ده چې بیرته کابل ته لاړ شي. او د سیاحتي ویزې مصرف یې بیل نو شاوخوا $1000 په اضافي مصرف راځي. نو که تاسې په ښه اراده کوئ چې عمان ته د کار لپاره لاړ شئ نو په سیاحتي ویزه باندې راتګ چې دی هغه خپل ځان ته نور تاوان ورکول دي. همداراز عمان کې د امریکایي یا اروپایي هېوادونو د ویزو په اړه باندې معلومات دا دي چې دلته تاسې وخت تیر کړئ، دلته تاسې د هر هېواد ویزې ته اپلای کولی شئ. یو هېواد هم دلته داسې نشته دی چې سفارت داسې نشته دی چې هغې ته تاسې ورشئ او هغه تاسې ته ووایي چې یاره موږ ته دلته ویزې ته اپلای نشئ کولی. شرط دا دی چې دلته به یو څه وخت تېروئ، دلته به تاسې څه کار روزګار لرئ چې هغوی ته ښکاره کړئ چې دلته څه کار کوئ. بینک سټیټمنټ به لرئ، بینک کې به پیسې لرئ، تاسې بینک اکاونټ ته سیلري راغلي وي، معاش ورته راغلی وي وخت په وخت باندې، او یو ښه بینک سټیټمنټ مو شاوخوا د 6 میاشتو جوړ کړی وي، دلته د کار اسناد ولرئ، اقامه ولرئ، شیان ولرئ، نو بیا تاسې عمان کې د هر هېواد ویزې ته اپلای کولی شئ. هر هېواد ته چې تاسې غواړئ د ویزې د راتګ او نه راتګ خبره خو بیا وروسته ده، خو تاسې ورته اپلای کولی شئ. او ډېر افغانان ما دلته داسې ولیدل چې هغوی دلته راغلي دي او په همدې خاطر باندې دلته راغلي دي چې نورو هېوادونو ویزو ته اپلای وکړي. ما په ځینو مخکې په دې باندې ویډیوګانې جوړې کولې، تاسې جوړې کړې وې، تاسې بالکل کولی شئ چې د عمان نه د هر هېواد ویزې ته اپلای وکړئ. او د ویزې د ترلاسه کولو لپاره بیا غوره خبره دا ده چې هغې ته تاسې خپل ډاکومنټس ټول پوره کړئ، بینک سټیټمنټ پوره کړئ، هر څه ورته پوره کړئ. نو امید شته دی چې د یو نه یو ځای ویزه هم ترلاسه کړئ، خو چې په هغه طریقه ورته ځان برابر کړئ. په دې هیله چې دغه ویډیو کې به تاسې یو څه معلومات ترلاسه کړي وي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم.